الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ملي تلویزیون محترم لیدونکو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صفی الله حماس د نبوي سیرت لخبرونه سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. محترم لیدونکو په تیر خبرونه کې مو ویل چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابو طالب او ورسره نور ټول مسلمانان له شعب ابي طالب څخه چې کله د نبوت په 10 کال بیرون راووت، نو دا د مسلمانانو دپاره ډیر د خوشحالۍ ځای او مقام و. خو ورپسې دغه خوشحالي پر مسلمانانو باندې ډیره زیاته او ډیره دوامداره په دې خاطر پاتې نه شوه چې ورپسې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خوږ تره ابو طالب او دغه راز د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د رفیق حیات ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها مړینه رامنځته شوه، چې د تاریخ پوهانو سیرت پوهانو دغه کال ته د عام الحزن یعنی د غم کال نوم ورکړی ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې داسې یو غم و چې هغه نه جبرانېدونکی او د زغم نه بیرون خبره وه. د نبوت په 10 کال د شعب ابي طالب څخه له راوتلو یو څو ورځې وروسته ابو طالب وفات شو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه په مړینه او وفات باندې ډیر غمجن شو. د ده له مړینې یو څو ورځې وروسته ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هم وفات شو، چې دا دواړو پیښو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر غمگین او ډیر خفه کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات وځورېده. د ابو طالب د مړینې وخت چې کله راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته نږدې ورغی په داسې حال کې چې ابو جهل او عبدالله ابن ابي امیه دا دواړه تر څنګ ناستو. نو ورته ویل چې اتره د شهادت کلمه ووایا یا د توحید کلمه ووایا چې کم از کم د قیامت په ورځ خو ماته یو څه دلیل یا حجت ستا د سفارش او شفاعت کولو لپاره په لاس راشي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې وروسته ابو جهل ابو طالب ته وویل چې هیڅ کله داسې ونه کړې، آیا ته د اوس خپل پلار عبدالمطلب له دین څخه منحرفه کېږي؟ هماغه و چې ابو طالب د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله. روایت دا هم لیکي چې د مړینې په وخت آخري الفاظ چې د ابو طالب په خوله و هغه دا و چې علی دین عبدالمطلب، د خپل پلار عبدالمطلب په ملت باندې په همدې مړ شو. او په دې کې هیڅ شک نشته چې ابو طالب د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر خواخوږی، په حضر او سفر کې ملګری، په یوازې ځان د ټولو قریشو سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې مرسته کوونکی او داسې یو ملګری و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه په مړینه باندې ډیر زیات خواشینی شو. کله چې وفات کیږي نو هغه نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قسم خوري چې زه به پرله پسې مسلسل د ابو طالب لپاره پروردگار عالم څخه د استغفار دعاوې کوم. هماغه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د ابو طالب لپاره د استغفار دعاګانې کولې. الله رب العزت آیاتونه نازل کړه ما کان لنبی، د نبی او پیغمبر دپاره دا نه ښایي چې هغه د یو مشرک او کافر دپاره د استغفار دعا وکړي. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. د مؤمنانو او همدارنګه د پیغمبر دپاره دا نه ښیي چې هغه د یو مشرک دپاره د استغفار دعا وکړي. او ورپسې دا آیات نازل شو چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هغه څوک چې تی خوښوي هغه ته ته لارښوونه نشي کولی، بلکې لارښوونه یوازې د پروردګار عالم کار ده چې چاله وغواړي همغه ته لارښوونه کوي. نو عرض مې دا کو چې د ابو طالب په مړینه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر خواشینی او خفه شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت د فرمایي چې یو ورځ مال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، آیا ستا دا خپلولي به ابو طالب لره څه ګټه ورسوي په داسې حال کې چې هغه ستا مرستندوی حامی او ناصر و؟
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه ته به د اور پڼې ور اغوستل کیږي او کچیر زما د خپلوي او ما سره د هغه د مرسته او کومک نه وي نو هغه به د جهنم په تل او آخري بیخ کې پروت و. نو یعنی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلولي او هغه سره د مدد او نصرت له امله به هغه ته د نورو کافرانو مشرکانو په مقابل کې کم عذاب ورکول کیږي او نوعیت یې داسې ده چې هغه ته به د اور پڼې ور اغوستل کیږي چې د هغې د ګرمایش له امله به د سر په کاسه کې مازغه خوټیږي. به هر حال د ابو طالب لمړینې نه 3 یا 4 یو روایت کې راځي چې 15 ورځې وروستو ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها له دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېده. د دې مړینې هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر غمجن کړ. په دې کې هیڅ شک نشته دوستانو چې ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لره د الله رب العزت له طرفه لورینه پرزوینه او د الله تعالی خصوصي انعام پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې یو میرمن الله د ته ورکړه چې په حضر او سفر کې د ملتیا کوله، په سختی او تنگدستی کې ورسره ملتیا کوله. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت د فرمایي د ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په اړه وایي چې ام المؤمنین یعنی حضرت خدیجی رضی الله عنها هغه وخت کې پر ما ایمان راوړه چې نور خلق پر ما کافران وو. هغه وخت کې دې زما تصدیق وکړو چې نور ټولو زه تکذیبولم. په هغه وخت کې دې زه خپل مال کې شریک وبولم یا شریک وګڼلم په داسې حال کې چې نور زه محروم کړی وم او الله رب العزت ما ته له دې څخه اولاد راکړه په داسې حال کې چې نور د نورو میرمنو څخه الله ورته اولاد نه ده ورکړی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 6 اولاد چې 4 خزینه او 2 نارینه دا د ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها لبطن څخه چې رقیه، زینب، ام کلثوم او فاطمه دا 4 رضی الله عنهن اجمعین دا 4 خزینه لورګانې او 2 نارینه چې هغه عبدالله او همدارنګه قاسم دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د ام المؤمنین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها لبطن څخه ورک. یو زوی بل چې ابراهیم نومیږي هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د ماریا قبطی چې وینځه وه د هغې لبطن څخه ورک. غرض دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین په مړینه باندې ډیر خواشینی شو ځکه چې دا له الله پرته یوازینۍ اسره وه د ده چې د سره به یې غمرازي کوله، د زړه او د راز او نیاز خبرې به یې ورسره کولې او هغې به وختن فوختن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره خپل راز شریکوه او هغه ته به یې تسلي ورکوله. د همدې ډاډ و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته قوي روحیه ورکوله. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ټول اولاد الله رب العزت د همدې لبطن څخه ورته ورکړي و. دا هم د دې لپاره یو سعادت و. حاصل دا چې د دې په مړینه باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر خواشینی شو او دومره خفه شو چې روایت په کتابونو کې دا راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بالکل د تنهایی احساس وکړ. همدا و چې د قریشو او د کفارو له ظلم و ستم نه د تنګېدو په صورت کې د طائف په لور سفر وکړ. روایت کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو طالب او د خدیجې رضی الله تعالی عنها له مړینې نه وروسته بالکل یوازې شو. نو هغې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ام المؤمنین حضرت سعودی رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړله. که څه هم تاریخ پوهان په دې کې اختلاف لري چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین خدیجې رضی الله عنها له مړینې نه وروسته لومړی له ام المؤمنین عایشې سره نکاح کړې او که له ام المؤمنین سعودی رضی الله عنها سره نکاح کړې ده. تاریخ پوهان په دې کې اختلاف لري، خو سمه او دغه د اختلاف له منځه وړلو والا خبره دا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لومړی کوژده
له ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها سره وکړله، خو البته واده کړي اول حضرت سوده رضی الله تعالی عنها ده. د هغې نکاح څنګه وشوه؟ تاریخ پوهانو په دې اړه هم لیکلي دي چې د خدیجې رضی الله عنها له مړینې نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بالکل تنها شو او په کور کې د اولاد د روزنې دپاره داسې څوک نه و چې هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مرسته وکړي. نو همدا وجه وه چې د حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه میرمن خوله بنت حکیم دې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه اجازه واخیستله تر څو دې دپاره یو میرمن ولټوي. هماغه و چې خوله بنت حکیم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په امر د حضرت سعودی رضی الله تعالی عنها پلار ته ورغله او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه وړاندیز یې ورته بیان کړ. د سعودی رضی الله عنها پلار هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیژنده او په دې الفاظ ویلو یې ورته خپله لور ورکړه چې هغه خو ډېر غوره د نیکو او لوړو اخلاقو درلودونکی انسان او زمونږ سیال ده. هماغه و چې ورسره موافقه یې وکړله او د نکاح دپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله ورغی. سیرت پوهان لیکي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه نکاح له سعودی رضی الله عنها سره د نبوت په 10م کال د رمضان یعنی د روزې په میاشت کې په داسې حال کې چې مهر یې 400 درهمه وټاکل شو نو دغه نکاح سر ته ورسېدله او الله رب العزت ام المؤمنین سعودی رضی الله تعالی عنها ته د مؤمنانو د مور په څیر ستر او عظیم لقب ور په برخه که. څرنګه چې مو مخکې عرض کړه چې د ام المؤمنین خدیجې رضی الله عنها له مړینې وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له حضرت سعودی رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړله. خو یو خبره باید چې دلته زه یادونه ضروري بولم، هغه دا ده چې د ابو طالب او د ام المؤمنین خدیجې رضی الله عنها له مړینې وروسته مشرکین پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې نور هم زړور شو. که څه هم پخوا قریشو پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې په ظلم کولو کې هیڅ کم انتها نه وه پرېښې، خو چې ابو طالب کله وفات شو دا خلک نور هم جرأت پیدا کړ او نه یوازې دا چې پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې به ظلمونه او ستمونه او کړاوونه او ستونزې او تکلیفونه راوستل، بلکې هغه کسان چې نوي و په اسلام کې داخلېدل هغې به یې هم زورول، وهل، ډبول او له ستونزو، کړاوونو، مصیبتونو، تکلیفونو، اذیتونو سره به مخامخ کول. همدا و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قریشو له دې ظلم او ستم نه ډېر تنګ راغی. یو روایت کې دا هم راځي چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم د قریشو او د مشرکینو له ظلم او ستم څخه دومره تنګ راغی چې مجبور شو حبشو ته هجرت وکړي. روایت کې راځي چې تر یو ځایه پورې ولاړه، کله چې له مکې څخه بیرون شو برک الغمات په نامه یو ځای ده، هلته ورسېده چې ګوري چې ابن دغینه ورته په مخه راغی. ورته یې ابوبکر چېرته روان یې؟ وایي زه داسې د قریشو او د دې مشرکینو له ظلم او ستم نه تنګ راغلم او حبشو ته هجرت کوم. هغه ورته ویل چې ستا غوندې شخصیت، ستا په څېر انسان هجرت نه کوي. هماغه و چې ابن دغینه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل حفظ و امان کې واخیسته، هغه ته یې پناه ورکړله او بیرته یې مکې ته راوستو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې نیت چې نور د مکې مشرکین ایمان راوړونکي نه دي او د دوی له ایمان راوړلو څخه بالکل ناهیلی شوی و، ناامیده شوی و، د نبوت په 10م کال د شوال په میاشت کې د طائف په لور سفر وکړ. دا طائف له مکې څخه تقریبا 96 کیلومتره لرې فاصله کې پروت ده. په دې نیت هلته ورغی چې کیدی شي د هغې ځای خلک پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او د ده دین ومني او د ده مرستندوی حامی او ناصر وګرځي. هماغه و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل غلام زید بن حارثه سره یو ځای د طائف په لور روان شو. روایت کې راځي چې په طائف کې 10 ورځې مسلسل پرله پسې توګه باندې مختلفو قومونو او قبیلو ته د اسلام بلنه او دعوت ورکړ. هغې خلکو نه یوازې دا چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه بلنه یې رد کړله، ویې نه منله، بلکې
د کلي هلکان بدماشان دا یې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پسې کړل. روایت دا هم لیکي چې دغه هلکان د لارو په دواړو طرفونو کې ودرېده او په لاسونو کې به یې ډبرې نیولې وې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به چې تېرېده په ډبرو یې ویسته. حضرت زید بن حارثه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غلام و هڅه یې کوله تر څو هغه ډبرې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په لور واریږي د خپل بدن په ذریعه له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه بچ او دفاع کړي. هماغه و چې د زید بن حارثه سر زخمی شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په همدې حالت کې له طایف څخه بیرون راغی. دلته یو باغ چې دا د عتبه د زامنو د ربیعه د زامنو عتبه او شیبه دې باغ ته راغی. روایت کې راځي چې په داسې حال کې چې پڼې مبارکې له وینو څخه ډکې وې. د زید بن حارثه سر مبارک زخمی و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له زخمونو څخه چور چور ټوک ټوک و. دې باغ ته راغی او د یو انګور د ونې لاندې دمه شو. په دغه وخت کې د ربیعه زامنو چې عتبه او شیبه و دوی هم قریش د مکې اوسېدونکي وو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولید او زړه یې پرې خوږ شو. نو د انګور یوه شنګله یې راوشکوله او خپل غلام چې عداس نومېده نصراني و ده ته یې ورکړه چې دا محمد ابن عبدالله ته یوسي. عداس نومې شخص چې کله دغه د انګورو شنګله راوړله او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د انګورو په خوراک پیل وکړ نو بسم الله الرحمن الرحیم یې ویل. عداس چې دا جمله واورېدله نو حیران شو. ویې ویل چې د دې سیمې خلک خو داسې الفاظ نه کاروي، تا دا څنګه وویل؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له عداس څخه پوښتنه وکړله چې د کوم ځای او په کوم دین او مذهب یې، په کوم دین او ملت یې؟ هغه ورته ویل چې د نینوا یم او نصراني یم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نینوا د یونس ابن متا زما د ورور د کلي. د دې جملې په اورېدلو سره عداس حیران شو. وی ویل چې ته یونس ابن متا څنګه پیژنې؟ وایي هغه زما ورور او پیغمبر د لکه څنګه چې زه هم پیغمبر یم. روایت کې دا هم راځي چې د دې جملې له ویلو وروستو عداس ښکته شو. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاسونه او پښې یې ورته ښکل کړلې او یو روایت کې دا هم راځي چې کلمه یې وویله. خو له هغې وروستو عداس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او دغه واقعه راپېښه شوله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلته دعا وکړله. یو روایت کې دا هم راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همدلته ناست و چې یو فرښته راغله او ورته ویې ویلې چې یا رسول الله که چیرې ته غواړې په دغه قوم باندې موږ دغه دواړه غرونه یو ځای کړو او دغه خلک نیست او نابود کړو. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل قوم دپاره او د دې طایف د اوسیدونکو لپاره بددعا او خیره ونه کړله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلته د دې دپاره راغلی او تر څو ځان دپاره حامی او ناصرین مرستندویه پیدا کړي. خو دوی په ظلم، جبر او تشدد او همدارنګه په مصیبت ورکولو کې له قریشو څخه یو قدم مخکې ووتل. قریشو که هر څنګه ونه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې برای راست د وهلو ډبولو یا په اصطلاح د اذیت ورکولو اقدام نه کو. خو د طایف خلکو خپل ځانونه د تاریخ په ورقو کې په دغسې الفاظو باندې ثبت کړه. او نه یوازې دا چې په خپله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له طایف څخه په شړلو مجبور که بلکې د طایف هلکان یې ورپسې که تر څو هغه په کاڼو باندې ووري. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ډیر مایوسه شو او ډیر ناهیلی شو. په دې باغ کې ناست ده چې الله ورته جبریل امین راولېږه. یو روایت کې وایي چې دا فرشته جبریل امین او بل روایت کې نوم نه ده یاد شوی. هغه راغی ورته ویل یا رسول الله که ستا اجازه وي نو زه به پر دې باندې دا غر راوغورځوم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې چې بدن یې له وینو څخه سور ده او ټول بدن یې له زخمونو څخه ټوک ټوک ده، د دې قوم دپاره خیرې نه کوي بلکې همدا وایي چې اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. یو روایت کې دا هم راځي اللهم اهدهم فانهم لا يعلمون. ای پروردګاره دوی ته هدایت وکړې دوی نه پوهېږي. او داسې هم وایي چې خیر که دې قوم نن زه په کاڼو باندې وویستم په راتلونکي وخت کې به د دوی په زمنو کې داسې پیدا شي چې هغې به د
اسلام د پاره سر ورکوونکي او تاریخ په دې باندې شاهد او گواه ده چې د طایف خلکو په راتلونکې زمانه کې چې کله ایمان راوړه د اسلام دپاره ډېرې سرخندونې وکړې او د اسلام دپاره سترې او عظیمې قربانیانې ورکړې دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له دې خلکو څخه هم ناهیله او مایوسه شو. روایت کې بیا په دغه ځای کې یوه بله واقعه رامنځته کېږي چې هغه د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم واده کول دي. که څه هم په دې اړه تاریخ پوهان مختلف نظرونه لري. ځینې وایي چې د هجرت په اول کال او ځینې وایي چې د هجرت نه مخکې همدغه وخت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها سره نکاح شوې ده. خو تطبیق یې داسې کېږي چې همدغه د نبوت په 11 کال د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوژده وشوه له ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره او واده شو بیا د هجرت په اول کال یعنی په مدینه کې چې ترمنځ یې تقریبا 3 کاله فاصله راځي. همدغه ده چې په حدیث کې هم راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین په نکاح کړه په داسې حال کې چې د هغې عمر مبارک 6 کاله او کور ته یې راوستله یعنی راواده یې کړله په داسې حال کې چې د هغې عمر 9 کاله او دا هماغه وخت کې سمون خوري چې موږ د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح د نبوت په 11 کال وګڼو او واده یې بیا د هجرت په اول کال. ځکه د نبوت په 14 کال باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مکې څخه مدینې ته هجرت کړی ده. همدغه و چې کله د طایف خلکو ایمان را نه وړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته اذیت تکلیف مصیبت ورکه. الله رب العزت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د زړه ساتلو لپاره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو عظیم نعمت چې تاریخ په کتابونو کې د اسرا او د معراج په نامه باندې یاد شوی ده داسې عظیم نعمت او دولت ورته ورکه چې ان شاء الله پر راتلونکي خپرونه کې پر هغې باندې بحث کوو. زموږ د نن ورځې خپرونه تر همدې ځایه پورې وه. دوستانو عزیزانو چې هر ځای کې یاستئ ښاد او آباد او کامیاب او بریالي اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.